السلام علیکم ورحمت الله. صداقت رحمي صاحب محترم پوښتنه کړې ده که یو چاته د اوبو استعمال د مرض د وجې یا د ډېرې یخنۍ د وجې ضرر ورکوي، نو د جنابت نه د غسل په ځای باندې د تیمم وهل جایز دي که نه؟ اصل خو دا دی چې سړی وړه بیاودسي او غټه بیاودسي دواړه د اوبو په واسطه باندې لرې کړي، یعنې د اودس لپاره هم دا اوبه استعمال کړي او د جنابت نه د غسل لپاره هم دا اوبه استعمال کړي. خو که یو سړی داسې ځای کې وي چې هلته اوبه نه پیدا کېږي یا اوبه پیدا کېږي خو د اوبو استعمال دې سړي ته د مرض د وجې نه ضرر ورکوي، یا اوبه یخې وي او د ګرمولو کوم اسباب نه وي او د یخو اوبو استعمال د وجې نه دا سړی په ځان باندې یېرېږي چې مریض به شي، نو په دې حالاتو کې د ده لپاره د جنابت نه د غسل په ځای باندې تیمم وهل هم جایز دي. ځکه الله تعالی ویلي دي فاتقوا الله ما استطعتم، د الله تعالی د خپل وس په اندازه باندې ویرېږئ. دغه شان الله تعالی وی ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله تعالی نه غواړي چې د دین په احکامو کې تاسو باندې کم تکلیف کړي، لیکن الله تعالی غواړي چې تاسو پاک کړي او تاسو باندې خپل نعمتونه پوره کړي، د دې لپاره چې تاسو د الله تعالی شکر ادا کړئ د هغه په عبادت او بندګۍ سره. دغه شان الله تعالی ویل یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله تعالی په تاسو باندې اسانتیا غواړي، ګرانتیا په تاسو باندې نه غواړي چې تاسو باندې کم تکلیف کیږي. نو د شریعت د اسانتیاونه یو اسانی دا ده چې د مسلمانانو لپاره د اوبو د استعمال چې کله مسلمان ته ضرر ورکوي نو د هغې دپاره متبادل تیمم وهل جایز کړي دي. الله تعالی ویلي دي وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. کله چې تاسو مریضان یاستئ یا د سفر په حالت کې یاستئ بیا اودس شئ یا د جنابت حالت در ورسیږي او تاسو اوبه نه پیدا کوئ، نو دې حالت کې تاسو قصد وکړئ د پاکې خاورې او په هغې باندې تیمم ووهئ. نو دغې حالت کې د جنابت نه هم تیمم کافي دی او د وړې بیاودسۍ نه هم تیمم کافي دی. لکه یو حدیث کې راغلی دی په غزوة السلاسل کې عمرو بن العاص رضی الله عنه ته جنابت ورسېده او دغه شپه ډېره یخه وه، نو هغه غسل ونه کړ او د غسل په ځای باندې تیمم ووهه او بیا راغی خلکو ته د امامتۍ مونځ هم ورک. کله چې واپس راغله مدینې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، نو د عمرو بن العاص نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دا کار دې ولې کړی؟ هغه ته وویل چې دا کار مې د دې آیات د وجې نه کړی چې الله تعالی وایي ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، تاسې خپل ځانونه مه وژنئ، یقینا الله تعالی په تاسې باندې رحیم دی او رحم کوونکی دی. نو زه په ځان باندې یېرېدلم که غسل وکړم کیدای شي مریض شم، دې وجې نه ما تیمم ووهه او خلکو ته مې امامت ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته هېڅ ونه ویل، ورته ویې خندل. نو په دې کار باندې رضا و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا او د هغه تقریر دا دلالت کوي په دې باندې چې دا کار جایز دی. والله تعالی اعلم.